سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟ کډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینه ډیر تر ډیره 2 کلو ته نه رسیږي، څه کم دغه کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره و. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمي په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پونیز کار کاوه د مینې په اړه کې څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وزندېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو لامل، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دې په وړاندیز زه هڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول. نو بیا په دوی کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدای شته. تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ذهني سکتې سره مخ شوم. نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکټرانو استراحت راکړ بشپړ او په خوراک بندیزو، په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیزو په کور کې وم. نو اول ورځ می حالت ډیر درونی حالت می خنه و، یو پټ کړهو کې اخته وم. ولی دویم ورځ د ما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ څه به چې د خیال وزرو زال ته رسولی سوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی سو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې وراغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې 2 بجې مراجعه شوی، څه مې ورزیات کړي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چا ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و. په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوي، یعنی د کورونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولی، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خواته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل. یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هره ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده. کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هیڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې 3 بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه. نو کوروادا نه به راجګ شو، ما ته ویلې چې سړی ډاکټر څه درته وویل؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کم د باندې راوباسم. دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته مې امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ سوي دي. دا څنګه سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل سوي. دا یو غږ ګورنه یا درک شیبې چې دغه کتاب نوم ده. تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چاته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فیزیکی، ذهني، حسي، عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بېنظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوئ
ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود که راویښ شه دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچی ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دیو کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شیبې دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا د حال ابدیت ده، دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوارو زیار دغه ده. او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 22 کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي، له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تبعیض و توپیر پرته، له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو ترمنځ یو شهزاده انسان پورې دې ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیم او ښه پوړې کړو. اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟ د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هره شیبه کولی شي د خدای پاک را تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوي عطر کشف کړي. په دې کې هم هغه هڅه ده، د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده، او دا پنځګر هر موجود ده. ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي، خو په دې ایله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي. بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې. نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟ د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغه شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلی چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده، ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې پروا وکړي، حتی د ځان پروا باید ونه کړي. نو دلته دغه څه راټول دي او لوستونکي کولی شي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي. د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟ زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک باندې کتلی چې د دې له خولې ز قصې راوړم، د مینې اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا 10 کاله د مخه پیل شوی و په یو ډول، خو هغه ډول وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و. نو لږه ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خو دا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ شوی دی، د غږ او رڼا عرفان. دلته هم کوشش شوی ده چې لوستونکي سره مرسته وشي چې مینه د تر ټولو ژوندی جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندی مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي.
می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سرکونو ته د کلمو جامع ور واغوستل سي او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري. زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاروی یم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګورې، د ادیان، مذاهب، طریقې چې راولټې، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و، نو ماته معلومات سته، نو تاسو ته که نه موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کېږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چېرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمفونۍ څښتن کېږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېره یوه رنګینه ناتمامه سمفونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته، د یوې سایرې له چرچر نه نیولې، بیا د پښې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ذهني پوښونه چې موږ ورغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنطین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریځ سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریځ ته وړو. روحي دریځ دا ده، مثلا خو موضوع ډېره واړه اوس څوک بل ډول تفسیرې راوانخلي، مثلا دغه ده، آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، ته اورې، ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درودم چې دا په متن واړوه، ته نسې اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دیني پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي. بل کتاب د حال ابدیت 5م کتاب دی چې غواړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟ دلته هدف دا ده، موږ متاسفانه د زمان او ذهني ویش اسیران کړي یاستو، تیره اوس راتلونکي. دا ویش پرته د موږ تاسو له ذهنه دی باندې نسته. زه مې دا اوس دلته مسای کوي را بیولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېږده، کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دی پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان وي زه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډل راوباسه ورته کېږده او ده ته هغه د ماشومانو چې خوښوي هغه چاکلیټ ورته کېږده چې کوم یو اخلي. د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و، دا بېدیني ده که نه. که زه وایم چې خدای به وي، دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر ده. وختې چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه شوه او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثارته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونه ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثارته راووځو، حال ته ځان وسپارو، یعنی حال ابدیت ته. حال ابدیت
استاده موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي. اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم ووسی. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د لاندې خزلو ترمنځ هیڅ فرق نشته. خو که زه صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دی وسی، یا زه د تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دی ورته سم، بیا برکت دی جوړیږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپارئ، تسلیم ووسئ. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ذاتي خلاصیږي. په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څو پوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازېږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم د موږ په قبر کې هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي ذرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپېژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنگ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او د اصل موقعیت فقط دغه بلنه ده. ډېره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم. د ادبیات برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي، ډېره مستقیمه نه وي، ډېره عادي نه وي، یعنې یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دی هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي او په دې مخ یا څېره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس یې کړي. که نه هر څوک دا نشي کولی، که یې نشي کولی کومې عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي. دا کتابونه د هر انسان لپاره دي چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندي کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغه کیسي. دا د هر چا لپاره دي، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. بهر یو خپل څه قراردادی ناول چاپ شه، د ما یو دوست ټوکۍ را سره کړې وه چې قطعا نه ولوستی، خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوستی، زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکټورا لري، هغه ورباندې کمنټ لیکلی و چې وفا دې څنګ کې نه ناست نشي ویلی. خو زه تا ته په شرط وایم هېواده چې د ما کتاب د 12م صنف شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر را کړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا فرق څه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده، خو ډېر کار نشي کولی. تخلیق بل شی ده. او زه تا ته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کا زړه دغه کا انسان. زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهن برده دی، د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي ما ډېر خوښېږي او زه خپل هم په دې هڅه کې دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي. دا ټولې خبرې یوې خواته واړوئ، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهن انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته، او نو د هیڅ چي لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویق پکار نه ده.